ژوند او زده کړه. روغتیا او ژوند. درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه سمیرا حلیمزه یم او تاسو د روغتیا او ژوند خبرونه اورئ. داسې کسان مو لیدلي چې توبرکلوز یا سل ناروغي ولري. مریضی می توبرکلوز دایم باید زه کورنۍ قرنطین ولرم. طبعا بخیر و بدون بنا پیدام مرکدم خوشبان بودی. د نری رنځ یا سل ناروغۍ نښې ستونزې او علتونه کوم دي؟ له توبرکلوز ناروغۍ څه ډول مخنیوی کولی شو؟ د روغتیا او ژوند خبرونه همدا پوښتنې ځوابوي. په کابل کې د افغان جاپان د ساري ناروغیو روغتون د مسؤلینو په وینا هر میاشت یوازې د روغتون ته شاوخوا 800 د توبرکلوز ناروغان د تداوی لپاره راځي. نری رنځ ډېر ډولونه لري لکه د مغزو، سترګو، پښتورګو او هډوکو سل یا توبرکلوز. په دې خبرونه کې یوازې د سږو د سل په اړه خبرې کوو. خو د سږو د توبرکلوز نښې او ستونزې کومې دي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد عارف رحیمي له څو کسانو او ډاکټر سره په افغان جاپان روغتون کې لنډې خبرې کړې دي. درنو اوریدونکو، د ساري ناروغیو روغتون ته راغلی یم څو د توبرکلوز ناروغۍ د نښو او ستونزو په اړه معلومات پیدا کړم. د توبرکلوز په وارډ یا برخه کې ډېر ناروغان په کټونو کې بستر او پراته دي. غواړم له دوی سره خبرې وکړم. له ما سره یو کس دی، پوښتنه ځنې کوم. د توبرکلوز ناروغۍ نښې مو کومې دي؟ اول سینې مې شدید درد یې کو، سږ یو دغه یو اړخ بل اړخ یو څنګ بل څنګ دغه دردونه کړل. ټوخی مې بیا اندازې ډېر و او اشتها مې بیخي ورکه وه. بلغم څه مې وینه نه وه لیکن بلغم مې ډېر و. سل یا نری رنځ کوم مشکلات درته پیدا کړي؟ دلته چې راغلی یم یو څه ضعیفي راباندې راغلي، تقریبا 10 کیلو 11 کیلو مې وزن کم کړی دی. ځان اوریدونکو ته ورپېژنئ؟ محب الله د هلمند. دا توبرکلوز ټي بي ورته وایي. دغه نښې د مریضۍ سره کم دي؟ دا نښې نس مې وپړسېده، د اپن یم اوبه وکښلې، د شپې ټوخم، سابنجه لرم، بله وینه وشی نس ورسره. پر لارې راځم ستړی کېږم، وایي اودس تازه کړه تشناب ته ځم ستړی کېږم. وزن مې نو کم نیولې، پخوا 3.5 کیلو وم، اوس 80 کیلو ته رسېدلی. زموږ همکاره وحیده صابر هم له ما سره همدې روغتون ته راغلې وه او د 2 نفرو د توبرکلوز یا نری رنځ د ښځینه ناروغانو خبرې یې ثبت کړې دي. لومړی به دا واورو، ورپسې بیا له ډاکټر سره مرکه لرم. ناروغی مثل توبرکلوز ته ټي بي مراد دی. خدای بلوره د سټ خدم چې راغلم سخته تبه مو وه. بخیر و بدون بنا پیدام ولا که زړه درته کېده ولا مړه کېدم خو شپان به بودی. نوم مې نایمه، توبرکلوز ناروغي لرم. مخکې مې حالت ډېر خراب و، اوس د یوه نیمه میاشت کېږي بستر شوی یم. مخکې ټوخی، تبه، ځان درد، سردردي دغه علامې مې درلودلې. ټوخی مې اوس نه و، بلغم مې لره. غواړم له یو ډاکټر صاحب سره خبرې وکړم. ډاکټر صاحب اوریدونکو ته ځان ورپېژنئ؟ نوم مې محمد نور دی، اسدزوی تخلص کوم، د افغان جاپان شفاخانې د کلینیک امیر یم. ډاکټر صاحب، د توبرکلوز د ناروغانو نښې کومې دي؟ اول د توبرکلوز ناروغي یوه مزمنه ساري ناروغي ده. نښې نښانې د 2 هفتو نه یا د 3 هفتو نه زیات ټوخی ده چې بلغم ورسره ولري، بلغم کې زیاتره وینه هم لري، د شپې د خوا خولې کېدل دي، د وزن د لاسه ورکول دي، د سینې درد د 1 میاشتې نه زیات. که چېرته د توبرکلوز ناروغي تداوی نشي د کومو مشکلات سبب کېدای شي؟ ناروغي پرمختګ پیدا کوي او بل مقاومت د دوا په مقابل کې پیدا کوي، خپل بڼې ته تغییر ورکوي. په 6 میاشتو کې جوړیږي، د 9 میاشتو ته چې د 9 میاشتو نه 12 میاشتو ته چې د 12 نه یعنی 2 کالو ته یعنی زر نه خکې د مرګ خطر لري او جامعه کې په یو کال کې تقریبا د 10 نه 15 کسانو پورې مبتلا کېدلای شي، بیا نور کسانو مبتلا کولای شي، نور کسانو مبتلا کولای شي. له 3 اونیو زیات وخت ټوخل یې، له ټوخل یې سره بلغم یا کله له بلغم سره وینه راتلل، د غړو دردونه او د شپې له خوا خوله د توبرکلوز ناروغۍ لومړنۍ نښې دي. خو د نری رنځ یا توبرکلوز اصلي علتونه کوم دي؟ ولا به دې موږ خپله پوښتنه نه ده کړې، ماما هم ده په علت یې موږ نه پوهېږو توبرکلوز ده. خو مراد د توبرکلوز ته ټي بي مراد دی. خو څه پوهېږم، زکام شوم، زکام خدای دغه مراد نرنه زیاده کړ.
ما پلارم په وخت کې شیبي و ما ټکر وکړ موټرګاټ وغورځول نه دغسې به یا خو ولم ټوخل بیا د بل پلار موټرګاټ په سایه وزار کړلو برلا چې په بغل کار پیښ شوی دا درې کاره کې دا مریض لرم. یو شمېر کسان د سل یا ټي بي ناروغۍ د اصلي علتونو په اړه مختلف نظرونه لري. د کابل ښار د افغان جاپان د ساري ناروغیو په روغتون کې موظف ډاکټر ګل پادشاه وایي د توبرکلوز اصلي علت یوه باکتریا یا میکروب دی. علتونه یو میکروب د یو په نام د مایکوبکټیریم چې ساري ناروغي د یو نفر څخه بل ته ډیر په شدت سره انتقال کوي. کله چې ناروغ خبرې کوي یا ترنجي کوي فرنجيږي د دې لارې ډیره شدیده ده او زر کېږي د انتقال باعث شي. د 2 تر 4 مترو په اندازه کې که یو ناروغ ترنجي کوي نو یو روغ انسان مصابولی شي. درنو اوریدونکو تاسو د روغتیا او ژوند خبرونه اورئ چې د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړیږي. د توبرکلوز ناروغي اصلي علت یوه باکتریا یا میکروب دی چې د تنفس، خبرو، خندا له ناروغ سره په شریکه کوټه کې د اوسېدو او ناروغ د جامو، بسترې، دیګ، کاسې، ګیلاس او نورو لوښو له شریک استعمال نه روغو کسانو ته سرایت کوي. د ډاکټرانو په وینا یو شمېر ناروغۍ چې پرمختګ وکړي او میاشتې ورباندې تېرې شي لکه زیړی، ایډز، سرطان او نورې ناروغۍ یا په ماشومانو کې توره ټوخلې او شری بدني کمزوري کوي. د دې سبب کیږي چې د توبرکلوز یا سل میکروب بدن ته داخل شي. انسان ژر په توبرکلوز اخته کولای شي. توبرکلوز هم د بدن مقاومت کموي. نورې میکروبي ناروغۍ بیا په بدن په اسانه حمله کوي. خو لسل یا نریران څه ډول مخنیوي کولای شو؟ په دې اړه زموږ همکار له یوه کس سره مرکه کړې. لومړی به دا واورو، بیا به د 2 نورو کسانو خبرو ته غوږ شو. ځان اوریدونکو ته ورپېژنئ؟ نوم مې عبدالسلیم ده، د غزني ولایت نه یم. مریضي مې تبرکلوز ده، MDR یم. غزني کې یو ډاکټر ته ورغلم، هغه راته وویل ته وارې ولاړ شه تبرکلوز شفاخانې ته. تبرکلوز شفاخانې ته ولاړم. په دا بله ورځ چې 12 بجې نتیجې ته ورغلم وایي تبرکلوز یې. کور څه د کول یا چې د تا نه نور کسان توبرکلوز ونه نیسي د کورنۍ غړي دی؟ ما خو داسې کړي دي، هغه د ډاکټر لارښوونې چې دي، ماسک لرم، کوټه مې جدا وي، د مور او پلار او وروڼو او خویندو سره لاس باید ور نه کړم، یو ځای ډوډۍ ورسره ونه خورم، داسې زیات یو ځای ورسره کښېننم، ځکه دا ساري مرض دی چې دوی ونه نیسي. هلته اوس موږ ته داسې وایي چې د تاسو بلغم او کثافات او شیان چې دي دا ټول سوځوو. نو زه به داسې کوم چې هغه په یو مخصوص بوتل یو شي کې به اچوم، یا به سېزم او یا به ښخوم. ځکه دا طریقه ده. بله طریقه کې که چېرته په کور کې بلغم توپ کړل شي، دا بلغم داسې دی لکه اور. دا ډاکټر موږ ته دا لارښوونه کوي. کور کې تر اوسه پورې څوک نه دي نیولي. هغه کسانو د کورنۍ ټیسټ م کړی دی، تر اوسه الحمدلله منفي دي. کوم اثرات تر اوسه د موږ په کورنۍ کې نشته. اسم راضیه است. عمیم است. نوم می راضیه دی. اما می توبرکلوز یا سل درلود. کور مو د دیګ، کاسه، د خوراک او څښاک لوښي ور بیل کړل. کوټه یې جدا ده، لمر ولویږي او په توده هوا کې کړکۍ خلاصې وي. جامو، بړستنې، توس، بالښت او توشکې ته هر ورځ 1 ساعت لمر ورکوو. له دې سره چې مجلس کوو له ماسک یا پوزبند څخه استفاده کوو. مخامخ ډیر نږدې نه ورته کینو. 2-3 متره لرې ترې ناست وو. تداوی ته هم موږ او هم دې په خپله ښه پام کړی. دوا نه قضا کوي. له ډاکټر نه 2 میاشتې وروسته دوا اخلي. په وخت او اندازه یې خوري. په کور کې یې ناروغۍ کوم چاته سرایت ونه کړ. تداوی یې ډیره ښه نتیجه ورکړه. دې ټکو ته یې پام وکړ. شکر پوره جوړه ده. کاملا شفایاب شده. نوم مې ذبیح الله ده او موسی ولسوالي. ماما مې د توبرکلوز مریضي لري. ډاکټر ما دوا سي خوري خي بل څوک کاسه کې ډوډۍ بیل ځان ته خوري، پیاله ځان ته ده. زه اوبه سي اوچې کې چرچ کې بس هغه بیا موږ مینځو. ولا خپل ماما وایي چې ځان ساتي چې مریضي ونه نیسي. یو شمېر د توبرکلوز په ناروغۍ اخته کسانو چې هر ځای بلغم نه و تو کړی، بلغم یې په یوه داسې بوتل کې تو کړی و چې سر یې تړل کیږي څو یې وسوځوي یا یې تر خاورو لاندې کړي. کور یې له ماسک یا پوزبند استفاده کړې وه. تر ډیره یې نورو کسانو ته د توبرکلوز ناروغۍ له لیږد مخنیوی کړی و. د ډاکټر په نظر د ناروغ تداوی د توبرکلوز یا نری رنځ له سرایته د مخنیوي تر ټولو غوره لاره ده.
وقایه یا مهمه لاره دغه ده چې کله یو ناروغ په سیمه یا کور کې تشخیص ده باید زر تداوی لاندې ونیول شي، ولې چې که دغه ناروغ ته موږ 3 هفتې دوا ورکو نو 3 هفتو بعد غیر ساری کیږي. یو لارم دغه ده باید ناروغ ماس وکړي، په کور کې پیاله، کاسه او داسې نور د خوراکي توکو حالات چې دی کروي باید جدا شي، او د کور غړي باید دته یو جدا اتاق ورکړي چې اتاق لمر ته برابر وي، چې کم از کم یو 2 ساعته په دې باندې لمر ولګيږي، کړکۍ باید خلاص پاتې شي. د کور خلک د دې څخه باید جلوګیری د ماس په ذریعه وکړي، او د ناروغ بلغم باید په خاورو کې پټ وساتي، ښخ شي. یو خو به ټولنه محفوظه ساتل شوی وي او سرایت به کم شوی وي، مړینه به کمه شوي. له 2 یا 3 اونیو زیات وخت ټوخلي او بلغم یا بلغم سره وینه راتلل د تبرکلوز ناروغۍ لومړنۍ نښې دي. په دې ناروغۍ اخته کسان د غړو دردونه لري، د شپې خولې کیږي، تنفسي مشکلات لري، اشتها یې کمیږي، د زړه بدوالی یا استفراغ ورته پیدا کیږي، وزن کم او ډنګریږي. که تداوی نشي ناروغي پرمختګ کوي، بیا له کمې دوا سره ناروغيږي. د ډاکټرانو په وینا د سل یا نری رنځ اصلي علت یو باکتریا یا میکروب دی چې له ناروغ نه روغ کسانو ته د ټوخلي، پرنجي، خندا، خبرو او تنفس له لارې سرایت کوي. د ناروغ سره په شریکو لوښو کې خوراک او څښاک یا د ناروغانو له جامو، توشکو، بړستنو استفاده کول، له ناروغ سره په شریکه کوټه کې اوسېدل د لیږد نورې لارې دي. یو تعداد د سل یا ټي بي په ناروغۍ اخته کسانو چې له ماسک یا پوزبند استفاده کړې وه د ټوخلې په وخت کې بلغم هر ځای نه و تو کړی. بلغم یې په یو بوتل کې چې سر یې تړل کیږي تو کړی و، وروسته له هغه یې تر خولو لاندې کړی یا سوځولی و. روغو کسانو له ناروغ سره حداقل تر 2 متره فاصله مراعات کړې وه. د ناروغ د کاسه، پیاله یا د خوراک او څښاک نور لوښي بیل کړي وو. د ناروغ جامې، بستره، روجایي، توشکه او کمپله یا بړستنې هره ورځ لمر ته غوړولې وه، نو تر ډیره یې له تبرکلوز مخنیوی کړی وو. د تبرکلوز ناروغۍ تداوی د هیواد په ټولو روغتونونو کې وړیا یا مفته کیږي. درنو اوریدونکو، د روغتیا او ژوند د خبرونه زموږ همکار محمد عارف رحیمی د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې لیکلې او جوړه کړې وه.